زه روح الامین صاحب ته خواست کوم چې راشي او د دستورې په مناسبت خپل تاثرات شریک کړي. محترم پروفیسر ډاکټر روح الامین خان. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن ډېر مشکور یم د دې سوسایټۍ د منیجمنت په خصوصي توګه باندې د خپل مشر شفاق صاحب او ډاکټر منظور صاحب. ما د توقع نه زیات نن ماته خوشحالي ده. د نن تقریبا 2 کاله مخکې به زما د انعام صاحب دا خبره کېده چې نن به ځو دې میاشت کې به ځو، خو زه ډېر افسوس په دې خبره کوم چې زه ډېر لیټ شوم. بیا هم زه منظور صاحب ډېر مشکور یم چې دې زه نن روان کړم. ما پښتو لیټریچر سره ډېره مینه ده، اگر چې زه شاعر نه یم. او دا ماته زما خپل استاد محترم ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب هم ویلیو، زما ټیچر په کالج کې. هغه ماته بچې زه ګورم ستا مینه ستا د محبت د پښتنو سره، خو ته شاعر ولې نه یې؟ ما ورته خندل، مې سرجي تاسو یې که نه، ما دپاره دا ډېره د فخر خبره ده. نو زما په ژوند کې لکه ډېر شعرا سره ملاو شوی یم، ډېرو سره ملاقات شوي دي. اعظم صاحب د الله وبخي، هغه سره ما ډېرې شپې یو ځای روڼې کړي دي. هغوی به ډرامې لیکلي په ټي وي ته، نو چې کله به ایډیټینګ و نو هغوی به هم ناست وو او زه به وم. او زموږ یو بل ایډیټر ملګری دی، د هغه زکا نوم دی، نو موږ به ناست وو او ډېر خوندور انسان و. الله دې ټولو ته مغفرت نصیب کړي. خو زه زیات متاثره چا نه وم، نه ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب و، او دویم چې و نو زما ډېر محترم مشر و، زما یو ډېر خوږ دوست د هغوی والد صاحب و، اسرار د تورو. ما ته اوس هم زما بچی وایي، ما مشر بچی دې وخت کې جرنلیست دی، کله چا د 10 کالو نو موږ د هغوی کور ته راغلو مردان ته، او هغوی سره ناست وو، موږ ډېرې خبرې اترې وشوې. نو بیا به ما ته خپل زوی دا خبره کوله، ابوبکر نوم یې دی. هغه به ما ته وایي چې بابا ما هغه بابا له بوځه، د هغه ډېرې خوږې خبرې دي. تاسو یقین وکړئ چې هغه به ما ته ووایي چې راځه چې ځو، زما هغه بابا خوږې خبرې یادېږي. نو ما ورته وویل چې د پښتو هر شاعر او هر لیکوال خوږ دی، خو بعضې داسې وي چې هغه به ډېر زړه راښکونکي او هغه به د سوسایټۍ او د هغې د وګړو د هغې آیډیل وي. نو زه ډېر خوشحال شوم او ډېر ستاسو د ټولو ډېر مشکور یم، په خصوصي توګه د منیجمنټ چې تاسو ماته دا موقع راکړه. او انشاءالله کوشش مو به وي چې دا څیز به مانه مس نشي. او زه به یو شعر د صابر صاحب ووایم: دې ښار کې به سړي سړي ته ګوري، د دې ښار بلا سړي سړي خواره دي. مهرباني. ډېره زیاته مننه.